بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د MCSE یعنی ومو ویډیو تم چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو یعنی how to assign IP address in our computers. تیر ورځې مو تاسو کیبلینګ سموک و په همدې طریقه IP address مو هم ویل. نو فس خبره دی کیبل په لور یعنی مو تاسو ویل چې کیبل مون په درې ډولونو باندې کریټ کول شي یعنی خپل کریټ کول یو چې د سټریټ کیبلز دی بل چې د کراس کیبل دی او بل چې د رو اوور کیبلز دی. یعنی کراس کیبل چې مونږ سره د سیم ډیوایسونو د کنیکټ کولو لپاره کراس کیبلز و سټریټ کیبل چې مونږ سره یعنی د ډیفرنٹ ډیوایسونو د کنیکټ کولز او رو اوور کیبل چې مونږ سره یعنی د راوټر و یا د کټلیک سویچ د سیټ اپ اوپن کولو د اوس ګوره دلته ما سره یو کیبل است یو خواته ما سره چې د سویچ ده او بل خواته چې د ما سره پیسز ده مختلف ډیوایسونه شو. نو د دې مختلفو ډیوایسونو د کنیکټ کولو دپاره مو سټریټ کیبل جوړو یعنی زه راځم هغه بل سره چې ده هغه سویچ سره کنیکټ ده او دا سره چې ده خپل پیسي سره کنیکټ کوم. نو کله چې مونږ خپل پیسي سره کنیکټ نو زمونږ لینکار چې ده اکټیو کیږي. که چیرته مونږ سره داسې یو آلت اوس لکه داسې آلات اوس وای فای دم بند کم داسې آلات اوس نو دلته مونږ سره یو څو سچویشنز دي. که دغه حالت تاسو ګورئ څو سچویشنز دي. اول سچویشنز شاید چې د ستا پیسي سره چې د کیبل ټچ نه یو وکه چیرته پیسي سره د کیبل ټچ وي شاید هغه بل سره چې د هغه سویچ سره ټچ نه وي. دو دریم چې د اخواتم ټچ ده دی خواتم ټچ ده خو بیا هم دغه علامه راځي. شاید چې د کوم ډیوایس سره چې تو کنیکټ کې هغه ډیوایس د آف وي یعنی بند وي. درې تو چې ډیوایس مم آن ده کیبل مم جوړ ده اخواتم لګیدل دی خوم لګیدل شاید چې دغه کیبل د جوړ کړی وي دغه کیبل د خراب وي کنیکټر د غلط لګولې وي یا کوم کیبل به کنیکټر کې صحیح نه وي لګیدل صحیح پنچ ویلی سلوس تو چې نه ما چې کله وینډوز کو د وینډوز نه مخکې بل وینډو چې پدې کې کیبل خو صحیح جوړ ډیوایس هم آن ده کیبل هم ټچ ده دی خواته هم ټچ ده دا کیبل هم جوړ و دا مخکې جوړ شوی خو وینډو مې انسټال کو دا خبر راته راغله. نو راشه چیرته په دې رائټ کلیک وکړه اوپن نیټورک شیرینګ سنټرز چینج اډاپټر سیټینګز دلته وی ګوره چې دغه لوکل ایریا کنیکشن شته او کې نشته ده. سون کې دغه لینک کارت په نامه د لوکل ایریا کنیکشن یادېږي. وینډوز 8 وینډوز 10 کې چې ده په نامه د ایډرنیټ یادېږي. ایډرنیټ دلته وګوره چې آیا دا لوکل ایریا کنیکشن یا ایډرنیټ موجود دی او کنه ده. شاید دغه وینډوز سره چې ده ستا لینک کارت پورته شوی نه چې بیا اوټو ډرایور به را واخلې او په دې کې به څه وکړي انسټال به کړي.
مشکل خو نشته. نو اوس زمونږه لینک کارډ هم صحیح دی، ډیوایس هم لګېدلی، نو صرف خبره د کیبل ټچ کول دي. کیبل به ټچ کو چې ګوره کیبل مې ټچ کو خپله دا کراس علامه لرې شو. اوس زه غواړم چې خپل لینک کارډ ته آی پی ادرس ورکړم. لینک کارډ ته آی پی ورکولو طریقه ډبل کلیک آن لوکل ایریا کنیکشنز، یا آسان طریقه دې باندې رائټ کلیک وکړه اوپن نیټورک شیرینګ سینټر، خو بیا هم چې د هماغه چینج اډاپټر سیټینګز. ډبل کلیک آن لوکل ایریا کنیکشنز، چې کیبل ټچ وي چې دغه شی تاله راشي، چې کیبل ټچ نه وي خو دا نه راځي. نو بیا هغې نه بعد چې دی پراپټي نه بعد چې دی دلته دوه خبرې دي، یو آی پی ورژن 4 دی، بل آی پی ورژن 6 دی. فرست خبره د آی پی ورژن 4 کو په دې ډبل کلیک وکړه، ډبل کلیک وکړه ویا چې د سلیک کا او راشه پراپټیز ته داسې تللی شي، خو داسې نه چې دغه چیک د آی پی ورژن 4 ختم کړی وي او په دې ډبل کلیکونه کې کار نه کوي. ډبل کلیک وکړه، ډبل کلیک نه بعد چې ده که چیرته ستا پی سي سره انټرنیټ ټچ وي، لکه ګوره دا موږ سره اوس موډیم دی، دا ایکسپاین نه دی، موډیم دی خو وایرلس دی. د هغې نه ګوره یوه تار چې دی ښکته شوی دی، شین تار چېرته تللی دی؟ سویچ ته. اوس زما په دې سویچ کې مکمل انټرنیټ موجود دی او د سویچ نه بل تار ما ته راغلی چېرته زما پی سي ته. که چېرته د دې سې ساکټي تار راواخلو او برق سره ټچ کو دا غونډه پوټونو ته چې دی کرنټ راځي. که څومره هم سې ساکټه غټ وي نو ټولو ته چې دی کرنټ راځي. که پکې ټچ کوو، که بل شی ټچ کوو، که هر څه ټچ کوو نو ټولو ته کرنټ راځي. نو دا همدا طریقه شوه. اوس زه غواړم چې انټرنیټ یوز کړم، ما ته نیټ پکار دی. خو که چېرته پوهېږې چې ښه پوهېږې چې زما په دې تار کې نیټ شته دی خو زه نیټ استعمالوم، خو ستا په لینک کارډ باندې دغه علامه راشي، نو ته به څه وکړې دا لینک کارډ اپټینز او بیا به څه وکړې اپټین به یې کړې، دام اپټین و دام اپټینز او بیا اوکې به یې کړې او بیا اوکې به یې کړې. چې کله اوکې یې کړې نو ګوره تا له څه شی راغله؟ نیټ. دلته چې دی د آی اس پي نه مونږ ته یو آی پي ادرس راغلی، یعنی په دغه آی پي ادرس کې مونږ سره انټرنیټ موجود دی. دا اوس مونږ نه دی مسان کړی، دا خو د آی اس پي نه راغلی. که ستا لینک کارډ کې چې دی یعنی د خېټ نه تا کوم آی پي اچولی وي نو تا له نیټ نه راځي، تر څه ټیمه پورې چې ورومه چې دی د آی اس پي نه تا له آی پي را نشي نو تا له نیټ نه راځي. ورسېدي مشکل خو نشته. که چیرې ته وایې چې نه نیټ میټ نه تېر یم، نیټ ما سره نشته دی، زه غواړم چې دوه کمپیوټر یې کنیکټ کړم او خپل په منځونو کې ډیټا شیرینګ ورسره شیرینګز، نو د هغې دپاره پراپټي ته به ځې، پراپټي نه بعد آی پي ورژن 4 ته به ځې او را به چې چېرته یوز د فالوینګ آی پي ادرس. آی پي ورژن 4 څو کورونه وو؟ 4، 1 2 او 3 او دا د بل 4. هر کور ته چې دی مونږ سره ویل کېږي څه شی؟ اپډیټ. بیا چې دی مونږ سره آی پي ورژن 4 چې دی په کلاسونو باندې تقسیم شوي که فکر دی. فرست خبره د کلاس ا یو نیټورک دی 3 هوست. کلاس ا رینج د 0 نه ولا تر 120 دی، خو 0 ماینس 120 ماینس خو ورته ګورئ 0 ثبوت سره 0 وامه چول کنه. کله چې زه د بل کور باندې کلیک کوم نو ماته وارننګ ورکړي وای وبخئ وای دا 0 مفر د ختم شو او بل څو مونږ سره 120 یو 2 و چې پرس کوم ماته وارننګ ورکړي وای دا د چای پی ده لوک بک ای وای دام یوز کولای نش د کلاسه د رینج نه 0 منه شوی او بل څه منه شوی 120 یعنی 0 او 120 چې د مونږ اچولای نشو خاصه پکې واچو
سیلونز خو په ټولو کمپیوټرو کې اوس دا نیټورک به د څه وي سیلز 0 او شروع مې د څه نه واغستو بل ته چې زه سل 002 سل 003 داسې ځم خو کله چې مونږ په دې سبنیک ماس کور باندې کلیک کو ګوره خپل راغلی دا نه چې مونږ ساين سبنیک ماس شته by which we identity which class we are using د سبنیک ماس په واسطه مونږ ته معلومات کیږي چې آیا مونږ کوم کلاس استعمال یعنی ګوره د خپل 255 راغله لکه مطلب څه شی ده چې دې کې نور ایډیټ کولای نشي په دې ټولو کې ته بدم دغه آی پی ادرس راځي نیټورک به څه وي یعنی مطلب دا څه ده چې په دې کې یو نیټورک ده او درې چې د موږ سره ساس کې د اخري پورشن کې مثلا د هوست دغه 255 سوره سیږي بیا سره نه شروع کوه هغه به صفر کو دا به یو لکه دا چې د سبو کې دا به یو شي دا بل به صفر نه بیا شروع شي دا نیټورک آی پی ده نیټورک آی ډی نه ده یو کس در نه پوښتنه کوي چې آیا دا نیټورک آی پی شو که نیټورک آی ډی شو دا اوس نیټورک آی پی ده ولې ځکه چې دلته یو ځل تر 255 تله چې دلته چینجز راغلي نیټورک آی ډی کوم یو ده نیټورک آی ډی هغه ده چې ټول موږ سره چې ده صفر وس کدا نیټورک آی ډی پوه شو چې ټول خانه د هوز د صفر وي نو دا نیټورک آی ډی و نیټورک آی پی موږ سره هغه ده چې په دې کې موږ سره یو عدد یو شبکه پوس زه څه کوم اوکے او زما آی پی څه شو cell.0.0.1 بل ته به cell.0.0.2.3.4.5 همداسې مخلص کچیرې ته وې چې زه کلاس بی استعمالوم کلاس بی په لوري یو سلطی وش نه ولا تر یو سل یو نویس پر ایگزامپل یو سل 500 دویم کور آیا ناو شپارس نه ختنه یو درش نه پورته لکه پر ایگزامپل شلز اوس په ټولو کې دا دوه کور سیم ټو سیم ښه صفر او بل بسو کې سبنیک ما سره 255.255.0. اوکے ډیټیلز معلومات ده ستای پی څه شو یو سل 50 شل صفر یو بل ته چې ده یو سل 50 شل 2 3 سلور 5 داسې ته وې چې نه زه کلاسي استعمالوم کلاسي چې ده یو سل 92 ولا تر 200 شو پورې پر ایگزامپل 219 دغه بل چې زره د خویو کې خراب وي دریم د صفر نه تر 255 کوم یو پکې واچو لاسمس خو په ټولو کمپیوټرو کې دغه درې کوره به د سوي سیم ټو سیمز لکه ونس اوکے آی پی مسیج شو 200 یو سلاتش په لاس مشکل خو نشته زده نه بعد چې د 6 پلوري هم 6 همس یو کوري نیټورک ده و کوري نه هوست 2001 نه لاندې اچولای نشو 2001 نه پورت هر د چارج صحیح او دا هیگزاډیسیمل دا هم په لانګ لیکل کیږي او هم چې ده په شارټ لیکل کیږي لکه زه ورته وایم چې 2000 پر ایگزامپل 15 زما خو خاله ډبل ډاټ ګوره دا صفرونه موږ خپل لیکو خل ولې ځکه چې دا موږ هم په لانګ لیکل شو هم په شارټ لیکل شو حساب کې څوک ونش کوم ځای صحیح شو سبنیک ماس ده بای ډیفالت سلور شپې ګوره هم لانګ لیکل شو کچیر ته وای چې نظم دا شارټ لیکم لانګ مې د لاس نه کېږي نو چیرته راش 2015 ډبل ډاټ وانس اوکے مشکل غلش
خو داسې نه چې یو ته آی پی ورژن 4 ورکړي او بل ته آی پی ورژن 6 او ته وایې راځه پینکینګ کوو. دا کار نه کوي. یا به ځان مسلمانو کې نیسئ یا به ځان په کافرو کې نیسئ. دا نه کېږي چې ورو مې هم مسلمان هم کافر. اوس وګوره که یو انګریز یو پښتون سره خبرې کوي نو ترجمان ماما ته ضرورت لري. یا به دواړه پیسیانو کې 4 to 4 6 to 6 هم 4 واچو هم 6 واچو هغه بل کې هم 4 واچو هم 6 واچو هغه بیا ستا خپل تعلق د چاغي سره تو کمیونیکیشن کې 4 to 4 کې او که 6 to 6 کې. خو داسې نه کېږي چې یو 4 یوازې ولري او بل چې د 6 یوازې ولري. داسې هېڅکله نشي کېدی. مشکل خو نشته. پوه شوئ؟ حسین کولی پي